باګرام امریکا ته وسپارل شو. د نجیب الله آزاد په وینا چې د یو امریکایي پوهنتون استاد دی د جمعې ورځ په سحر کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې باګرام ته 1400 ځانګړي امریکایي ځواکونه لږ مخکې حرکت وکړو. همدارس څو ساعتونه وړاندې د ځینو نورو څېړونکو او خلکو لخوا ادعا شوې چې امریکایي ځواکونو باګرام ته حرکت وکړو او یو شمېر تجهیزات او کسان له مخکې لیږل شوي وو، خو تر اوسه هیڅ رسمي او باوري سرچینې دا ادعا تایید کړې نه ده. خو دقیق حقایق او ادعا څه ده؟ اول، باوري اطلاعات د امریکا او څو نړیوالو رسنیو راپورونه ښایي چې د باګرام ستراتیژیک ارزښت ډیر لوړ دی او د باګرام د بیرته ترلاسه کولو موضوع په سیاسي بحث کې شتون لري. خو دا چې اوس د پوز یا SSG ځانګړي ځواکونه هلته بیا موجود دي رسمي اعلان نشته. دوهم، د نجیب الله آزاد په ویډیو کې چې په خپل فیسبوک پاڼه او نور سوشل میډیا پلیټفارمونو کې خبره کړې ویلي چې امریکایي ځواکونو باګرام ته حرکت وکړو. دا ادعا تر اوسه د هغه اړوند مستند حوالو یا رسمي اسنادو پرته پاتې ده. موږ باید دا ډول ادعاوې تر تصدیق مخکې خپرې نه کړو. دریم، دوهمه ادعا چې د یو شبکې لخوا خپره شوې د یو امریکایي عسکر ټریویس سمیث په نامه ویلي چې موږ باګرام ته روان یو. خو دا خبره د ټریویس سمیث د حقیقي ژوند کیسې سره سمون نه خوري، ځکه ټریویس سمیث په افغانستان کې په 2012 کال د اپریل په 10 نیټه په یوې چاودنه کې ټپي شو او هغه اوس یو پیژندل شوی معلول او خیریه فعال دی. د هغه د ژوند مستند فلم او د ټریویس سمیث فاونډیشن حاضر او شتون لري. له همدې امله د هغه نوم او انځور باید په سمه توګه او د ریښتینو حوالو سره وکارول شي. د زړو یعنی 2011 کال عکسونه خپرول له واقع څخه لرې او د دروغو کیسې جوړول دي. همدارس شنونکي څه وایي؟ څو نړیوالو شنونکو وویل چې تر اوسه کره مستقل شواهد نشته چې وایي معامله شوې یا باګرام ته سمدستي امریکایي ځواکونه رسیدلي. هغوی ټینګار کوي چې د دې ډول ادعاو تایید باید د څو بې طرفه سرچینو، رسمي اعلامیو او په سیمه کې د فزیکي شواهدو له لارې وشي. همدارنګه وایي چې ځینې سیاسي لیدونه یعنی د پاکستان د پوز مشر سفرونه او د امریکا سره خبرې ښایي د سیاست یوه نوې لړۍ وي. خو دا له دې سره برابر نه ده چې پاکستان د باګرام امریکا ته تسلیم کړي، ځکه باګرام هوایي اډه د افغانستان مربوط ده نه د پاکستان. پایله، تر اوسه د امریکایي ځواکونو باګرام ته د ستنېدو خبره رسمي او باوري سرچینو لخوا تایید شوې نه ده. دا ټولې هوایي دعاوې دي او په دې اړه هیڅ ډول تشویش او فکر کول ته ضرورت نشته. نو په اخر کې غواړم چې یو اسلامي او اخلاقی پیغام ورکړم د هغو کسانو لپاره چې بې ثباته او ناسم معلومات خپروي. هغه کسان چې بې مبنا تش ناسم او دروغ معلومات خپروي باید پوه شي په اسلام کې د حق او عدل ډیر لوړ درناوی دی. قرآن کریم موږ ته وایي چې کله کوم بې ثبوته خبر راځي نو تحققوا، تحقیق وکړئ او خبر مو تصدیق کړئ مخکې له دې چې خپور یې کړئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د دروغو د خطر په اړه خبرداری ورکړی. د خلکو د ازار او بې ثباتۍ سبب کېدل ګناه ده. نو که څوک قصدن یا په بې احتیاطۍ سره ناسم معلومات خپروي دا د خلکو په ژوند باندې اغیز کوي او د ګناه مسؤلیت لري. موږ ټولو ته پکار ده چې د خبر د خپرولو پر وړاندې د صداقت او د حق پلوي وکړو، ځکه رښتیا او عدالت د ټولنې سلامتۍ اساس دی. نو که خدای مکړه که موږ فقط بې بنسټه هوایي او دروغ معلومات خپروو نو هم به په دې دنیا کې د خلکو په وړاندې شرمېدلي یو او هم به د قیامت په ورځ د الله تعالی په حضور کې دروغجن او مختورن ولاړ یو. مننه چې وخت مو راکړ.